سترګو کې حیا لرو موږ سمغربې نه یو نن کو وفا لرو. السلام علیکم ګرانی مینوالو ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو تاسو دا ورکوټ شانت کلیپ ته فاطمه ګل اغسۍ کړو. دا فاطمه ګل چې دینو په دوبۍ کې د دې شارجه کې شو او شو کې چې دینو د ډانس کړي د ډانس نه علاوه چې دینو دا ویډیو ورکوټ شانت کلیپ جوړ کړي دي. نو په دې کلیپ کې دا خبره کوي مونږ په سترګو کې حیا لرو په سر باندې صادر لرو. نو دا چې دینو په سر باندې صادر دی تاسو د دې هغه صادر هم صحیح کو د دې چې کوم په سر باندې صادر او د دې په سترګو کې چې کوم حیا دی هغه هم تاسو د دې حیا هم چیک کړه. نو دا خو چې دینو ډېر ښه خلک دي دا په سترګو کې حیا په سر باندې صادر او ډېر ښه خلک دي او دوبۍ ته تللي دي او ښه کارونو دپاره تللي دي او ښه چې دینو خپل کلچر خپل ثقافت چې دینو ښکاره کوي. نو دوستانو تاسو ته ښه پته ده د دې مقصد څه دی څه دپاره دی تللي دي. بس د دې مقصد په ژوند کې صرف او صرف پیسه ګټل دي باقي د دې څه مقصد نشته. او دوبۍ ته تللي دي هلته کې چې دینو اوس نوې دنده نوې کاروبار شروع کړی دی چې کم کسان راغلي دي په سټیج باندې نو هغوی نه پیسې راغونډي او هغه کسان هم ډېر زیات بېوقوف دي چې څوک دی له پیسې ورکوي. نو د ډانس چل هم تاسو صحیح کړو چې دې له څونه ډانس ورځي دا څونه غټه ډانسره ده پاکستان هغه نامور ډانسره ده او دوبۍ ته ځي د دې ډیمانډ هم ډېر زیات دی خلک د دې ډېر زیات فین فالورز دي او دا ډېر زیات خوښوي ځکه چې دی نو دا دوبۍ ته ځي هلته کې ډانسونه کوي ولې چې پاکستان کې څوک دا افورډ کولی نه شي د دې چې کوم ډیمانډ دی چې کوم پیسې دي د شو هغه نو دا ډېر زیات غواړي نو دلته کې څوک ولا ورکولی نه شي نو ځکه چې دی نو دوبۍ والا خلک ولا ډېر زیات پیسې ورکوي نو دا بیا دوبۍ کې هلته کې خپل شو ایونټس کوي. نو دوستانو دا د دې حقیقت او اصلیت او نو ما خپل دوستانو سره شیر کوم ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان والسلام.